او سلام وکړه السلام علیکم الله اکبر الحمدلله دا ته ټوکې کې دا مونځ دی تم الله اکبر الله اکبر الله اکبر خدای ته الله اکبر معنا الله ډېر لوی دی څومره ښکلې معنا ده په ښکلې طریقه که تاسو دا چل وکړو چې امام صاحب ته ووایي چې مولوي صاحب خدای ته وګوره مونځ ښکلې وکړو مونږ تا پسې شاته ولاړو مزېدار بیا بیا ښکلې کوي خشته بیا کوي مزېدار به کوي او امامانو ته هم زما درخواست ده چې د خدای خاطر وکړي مونځونه او دویم تراویح په جومات کې کوئ او ورو ورو کوئ دا ډز ډوز نه ګورئ دا قسم په خدای ګناه ده قسم مې راته په دې منبر وخوان دغه تراویح ګناه ده د هغې نه هغه نه تراویح ښه دي دا په منډه منډه کوي ډز ډوز یې جوړ کړي نه په رکوع سوکېږي نه په سجده ته خدای ته ولاړ یو جج ته چې ولاړ څومره په ادب ولاړ یو افسر ته چې ولاړ څومره په ادب ولاړ لس ځله خو ځان ته په شیشه کې ګوري چې کالر مې کوږ نه لس ځله په شیشه کې ګوري چې واسکټ مې چېرته کوږ نه لس ځله ځان ته په شیشه کې ګوري چې ټوپۍ مې برابر ده او ګیره مې څنګه ده او ګیره کې لس ځله ګومنځ وی ولې جج صاحب ته ودرېږم افسر صاحب ته ودرېږم او الله ذات ته ودرېږي د خدای بنده ښکلې جامې اچوه چې الله ته ودرېږي او په قلار قلار مونځ کوه او کوم ملا چې دا زر زر تراویح کوي چې ورپسې تراویح ونه کوي د علماو ته هم زه یم چې د خدای خاطر وکړئ خپل مونځ هم مه خرابوئ او د قوم مونځ هم مه خرابوئ قومه خو ضروري شی دی د قلقو نه پاڅېدل دا خو واجبه ده او بعضې علما ورته فرض وایي د دوو سجدو منځ کې ناسته چې جلسه ورته وایي چې ملا مکمل نیغه کې دا خو واجبه ده او بعضې علما ورته فرض وایي نه قومه شته نه جلسه شته به سمع الله لمن حمده الله اکبر دا کوم کتاب کې دا خو قسم په خدای که دا مونځ رسول الله مبارک کړی یا صحابه وکړی یا زمونږ ائمو یا سلف وکړی سجدې نه پاسې الله اکبر الله اکبر دا کوم کتاب کې دی صاحب دا تاسو څنګه تلاوتونه کوئ الحمدلله رب العالمین الله اکبر مونځ پورې ټوکې کوي خدای پورې ټوکې کوي د خدای قرآن پورې ټوکې کوي ظالمه علماو ته هم زه وایم چې د خلکو دپاره چې ما پسې خلک ډېر شي تا پسې ډوډۍ رونه درېږي د رسول الله مبارک چې کوم مونځ یې هغسې وکوه د صحابو چې مونځ یې کوه او تاسو په خپله د علماو اصلاح وکړئ تاسو چې کم زر زر کوي وروره خدای ته وګوره سم کوه او که نه بل جومات ته دی بل ته دی په خپله به ټیک شي او خو مونږ کې چل دا دی که نه مونږ وایو یاره پلان کې ملا مړه سم ډزېږي لکه کلاشنکوف په شان ډزېږي هلکه دا چېرته چا خادي ده چې ته دا ملا ډزی څه دا پلان کې چې دی که نه مړه سم یې چرچل دی هسې ډزار ته وبس خدای ته وګوره د دې ځای نه به ځي هغه پنځم کندي جومات ته ولې زر کوي نو په لاره یې څونه ټایم ولګېد واپس دی په لاره څونه ټایم ولګېد نو دا خدای له ورکه که نه خلک مونځ پورې ټوکې کوي قسم په خدای جومات کې ناست یم چې څوک مونځ پورې ټوکې ټقالې کوي د ایمان نه خلاص دی د مونځ استهزاء مونځ پورې خندا کول قسم په خدای دا د ایمان نه خلاص دی دا خو مونځ دی الله ته ودرېږي الله راضي کې په ښکلې طریقه مونځ وکړه اوس به درته حدیث ووایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که مونځ چا ناقص وکړو بېکار او کمزور یې وکړو نو فرشتې دا مونځ الله له خېجئ الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه الله وایي دې مونځ ته زما جت نشته په دې مخې وله واپس ورغورځوه نو ځان داسې وکړه او الله دې خفه کړه چرچل مولا راکټ مولا هلکه دا راکټ مولا پکې کم ځای کې دی او دا چرچل مولا پکې کم ځای کې دی او سلام وکړه السلام علیکم الله اکبر الحمدلله دا ته ټوکې کوي دا مونځ دی تم الله اکبر الله اکبر الله اکبر خدای ته الله اکبر معنا الله ډېر لوی دی څومره ښکلې معنا ده په ښکلې طریقه که تاسو دا چل وکړو چې امام صاحب ته ووایي چې مولوي صاحب خدای ته وګوره مونځ ښکلې وکړه مونږ تا پسې شاته ولاړو مزېدار بیا بیا ښکلې کوي خشته بیا کوي مزېدار به کوي او امامانو ته هم زما درخواست ده چې د خدای خاطر وکړئ مونځونه مه خرابوئ ختمونه پکې وکړئ شکر دی اوس خو قاریان او حافظان ډېر زیات دي نو یو به په تراوو کې ختم کوئ که خیر انشاءالله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې د رمضان میاشت